په همدې مناسبت را بلل شو مراسمو کې له پلازمینې کابل څخه د کرنې وزارت راغلو میلمنو د بیلابیلو امارتي ادارو مسؤلینو، رئیسانو، دیني عالمانو، قومي مشرانو او سیمهوالو ګډون کړی و. ویناوالو د زراعت میکانیزه کولو او اصلاح شوو تخمونو د ترویج په برخه کې د داسې فارمونو جوړونه یوه اړتیا وبلله او زیاتوله یې له دې وروسته به بزګران له خپلو کمو ځمکو زیات او غوره حاصلات لاسته راوړي. د کرنې وزارت د تحقیقاتو عمومي رئیس وایي د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې څېړنیز فارمونه جوړ شوي او دا د خوست کې هم د میلمه کوټ او فارم باغ فارمونه افتتاح کوي. د مولوي نصرت الله طلحه په خبره دلته به متخصصین او مسلکي کسان کرنیزې څېړنې او تجربې ترسره کوي. تقریبا 100 څه کم داسې مځکه جربه مځکه ده د جاورسل په نوم باندې میش دغته بنیادی خیال ډیر دا دی چې دا د غلجات فارم وي، د تحقیقات څېړنې حبوبات غلجات دا پکې کیږي. بیا هم داسې کوشش دی د علي شیر شهیو فارم دی د شولې د پوره کچېرې د زراعت ریاست لیا ولایت دا همکاري د میش سره وکړله. د خوست شاوخوا ولسوالۍ چې میش کتلې دي د وریژې د پوره د شولې د پوره ډیر زبردست شو اقلیم لري. د کرنې ریاست مسؤلین هم خوست کې د زراعت او مالدارۍ برخو ته د اسلامي امارت د مشرانو پاملرنه د قدر وړ بولي او زیاتوي. راتلونکي کې هم د ته ورته ګټور پلانونه عملي کوي چې د بزګرانو د ژوند ښه والي او د زراعت د پرمختیا لپاره اړین دي. مولوي محمد زمان عمري دا هم وایي چې دا مهال په زراعت ریاست کې محصلینو او د زراعت برخې کارکوونکو ته اړین زده کړې او معلومات ورکول کیږي. چې خوست خلک به دې نه انشاءالله العزیز چې ډېره سلیمه استفاده وکړي. ډېره مهمه پروژه ده. الله تعالی دې موږ ته توفیق نصیب کړي، د نږدې خلکو ته دې هم خدای توفیق نصیب کړي چې د دې نه داسې سلیمه استفاده وکړي چې نور خلک د نورو ولایتونو روسي یو قسم خوست کې زده کړه د په انسټیټوټ په تحقیقاتو کې کوي، بیا نور ولایتو ته غځوي. فني کسان او سیموال هم د دې فارمونو رغونې او فعالیت ته خوښ بریښي او غوښتنه کوي چې بزګرانو ته د پر وخت اصلاح شوي تخمونه او نور زراعتي وسایل په واک کې ورکړل شي. یعنی زه امیدوار یم چې دلته د هارټیکلچر او د غلجاتو برخه کې چې په دې نوي د شمال د جورسل سیمې چې کوم تحقیقاتي فارم نن ورځې عملاً افتتاح وشوه، که چیرې دې ته رسیدګي وشي او ډونرونه یې هم سپورټ کړي، موږ به د تحقیقاتو په حصه کې د غلجاتو، حبوباتو او د نورو مختلفو څېړنو په حصه کې د هغوی د تخمونو نیالګیو نه د بهرنیانو نه خلاص وو. وروسته میلمنو او مسؤلینو د یادو څېړنیزو فارمونو پرانیسته وکړه.